د آلمان په شمال کې لومړی داسې ازمایښتي پروژه ترسره کیږي چې یوه سیمه پکې له لرغونو سون توکو وتل غواړي او له هایدروجن څخه کار اخلي. د 2 اونیو راهیسې 2 بسونه دلته په هایدروجن منظم تګ راتګ کوي. د پروژې لپاره د تیلو داسې ټانکونه جوړ شول چې عادي موټر پکې هم په هایدروجن ډکیږي. خو دغه چلوونکی د خپل نوي بس په هکله څه نظر لري؟ د دغه بس ښېګڼه کم شور دی، صرف برېښنایي موټور او سټیرینګ اورېدل کیږي. آزاد پاتې کیږي. کله چې مسافرین را سره په بس کې وي نو خبرې اورېدلی سم، هغه کله ترخې خبرې هم وي، خو سړی بیا خپل پام اړوي او نورو شیانو ته توجه کوي، مثلا عادي ترافیک ته. خو دغه بس په ورځني ژوند کې کار هم ورکوي. اوسنۍ ستونزه دا ده چې تیل اچول پکې سخت وي، یعنی د بس او د ټانک ترمنځ په ارتباط کې د سافټویر کمپیوټري ستونزه شته. هغه د سافټویر په ورځني یا تازه کولو سره حل کېدای شي. د هایدروجن د پروژې اصلي زړه همدا دی. دا زموږ د الکترولیوز د سکا ده، زه یې باید پرانیزم. اندریشتاینو دغه ازمایښتي پروژه پیل کړې ده. دغه شرکت د الکترولیز دغه آله چلوي چې یو څو میلیونه یورو لګښت یې لرلی دی. موږ اضافي برېښنا لرو او سوال دا و چې په دغه اضافي برېښنا څه وکړو؟ نه مو ضایع کوله. نو یوه مفکوره دا و چې د اضافي برېښنا پر وخت دغه برق زیرمه او بیا وکارول سي، کله چې نوي کوونکې انرژي موجوده نه وي. داسې لاره مو پیدا کوله چې انرژي بیرته د برېښنا شبکې ته ستنه نه سي، بلکې په نورو سکتورونو لکه د موټرو او مرکز ګرمۍ په برخه کې په کار ولویږي. هغه داسې صورت نیسي. د بادي برېښنا په مرسته هایدروجن د نل له پاکو اوبو څخه رابیلیږي. هغه بیا د هایدروجن عامه ټانکونو ته لیږدول کیږي. د هایدروجن په تولید کې ډیره ګرمي تولیدیږي. هغه د لرې واټن ګرمۍ شبکې ته ځي چې پرته د کاربن له تولید څخه د خلکو کورونه ګرموي. هغه بیا په چیرمه پراته کلي کې ماکس بوم ورڅخه ګټه اخلي او وایي چې تر اوسه هیڅ کومه ستونزه نه لیدل کیږي. دغه ګرمي د ټولې پروژې یو ښه پیل دی. بسونه هم د پیل یوه ښه نښه ده. ښه به دا وایي چې د دروازې مخکې راته یو یا دوه د هایدروجن موټره ولاړ وای، خو بیه یې لا داسې نه ده چې هر څوک یې د پیرودلو وس ولري. موږ یې هم وس نه لرو، خو زه فکر کوم چې دا هر څه هرومرو ښه راتلونکی لري. د هایدروجن موټر د یو ورته ډیزلي موټر په پرتله 2 برابره ګران وي، نو ځکه په سیمه کې یوازې 10 دا ډول موټرونه ګرځي. تیل یې هم ګران دي. د 500 کیلومترو په سر 50 یورو مصرفیږي. د عیني لارۍ لپاره ډیزل 40 او برېښنایي موټر 25 یورو لګښت لري. موږ باید ځانونه ورسره عادت کړو چې اقلیم ساتونکی اقتصاد د لرغونو سون توکو د اقتصادي حلقې په نسبت قیمته وي. موږ اوس د هغې ټکنالوژۍ په پیل کې قرار لرو چې له پخوا راهیسې موجوده ده، خو پراخ استعمال یې لا پیل سوی نه دی. د پراخ استعمال له لارې هغه بیا ارزانیږي هم. یوازې یو څو کاله وروسته ښایي د انرژۍ اقلیم ساتونکی استعمال د عادي انرژۍ په څیر عادي ټیټه بیه ولري. د دغې سیمې تجربې ښیي چې عملي ټکنالوژي هم په ورځني ژوند کې کار ورکوي.